رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی عجیبہ روایت تھی ان للصائم عند فطره دعوة ما ترد د روژاتي د پاره د روژمات په وخت کې الله سبحانه وتعالی دته داسې موقور کړی ده که دی دعا وغواړي الله دا دعا نه ردوي. ما مخکې تاسو ته په دې تفصیلي خبره کړه چې دا یو ډېر زیات محترم وخت دی، دا یو ډېر د موقع وخت دی. په دې وخت کې باید مسلمان 10 منټه یو پاو در مخه سرخان عوار وي، الله ته یې لاسونه پورته کړي وي او خوله یې زهیره نیولې وي، در سترګو یې اوښکې روانې د الله تبارک وتعالی څخه مغفرت او خپلې مطالبې وکړي. څومره خوند کوي. ګورې سرخان عوار دی، رقم رقم نعمتونه پر دې سرخان پراته دي. د الله اذن او اجازه نه ده راغلی، مؤذن اعلان نه دی کړی، یو هم لاس نه وروړي. دا الله سبحانه وتعالی ته د رهان شي زیات خوند ورکوي او فرشتو ته وایي چې وګوره زما بندګان. ګورې عزیزان دا ډېر مبارک وخت دی. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي ثلاثه لا ترد دعوتهم، درې کسان دا رقم دي، درې نیکبخت چې الله سبحانه وتعالی د دې درو کسانو دعا هېڅکله الله نه ردوي. درې کسان دا رقم چې الله پاک جل جلاله یې دعا نه ردوي. یو په هغه کې عادل مسلمان باچا، دا چې کله دعا وکړي الله سبحانه وتعالی یې نه ردوي. او دوهم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه صائم او روژاتي چې روژه یې د الله جل جلاله د رضا په خاطر نیولي، کله چې دا دعا وکړي لاسونه لبه کړي الله تبارک وتعالی ته، دا الله نه ردوي. ودعوة المظلوم، یو د مظلوم آه او فریاد. ګورې زه درته وایم په دې روژه کې لږ احتیاط کوئ. د مظلومان سره خو بیا بیخي احتیاط کوئ، پر چا لاس پورته نه کړئ، چا ته غلطه خبره ونه کړئ، د چا څه شی راونه ګرځئ. دا که د روژه مات په وخت کې دا خپل مظلوم لاسونه الله ته لپې کړل او دغه مظلوم اوښکې د الله تبارک وتعالی په دربار کې توی کړی، قسم دې مې په خدای چې تباه و برباد به دې کړي. یو وار خو دا وخت داسې مبارک دی، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې په دې وخت کې د روژه مات الله د مسلمان دعا نه ردوي، بیا د مظلوم آه او فریاد دا خو بیا بیخي نه ردوي. پام به ډېر کوي. موږ تاسو صاحب معاشره کې عجیبه حالت دی. د روژه مات په وخت کې د ټول مظلوم مخلوق نن سبا ښځې دي. دا ښځینه یو عجیبه مظلوم مخلوق دی، ټوله ورځ ستا په خدمت کې تېره کړې. زما او ستا خو هم روژه وي، ټوله شپه د الله په نافرماني بعض کسان تېري کوي، چکۍ کوي، بوډونه کوي، پتې کوي. الله دې هدایت ورته وکړي. دې کسانو ته زما ډېر سخت کله کله خشم راسي او زړه مې پر وسوځي چې څومره ته خدای لري. الله تا ته په دې روژه کې هم خپل د رضا لاسته راوړلو توفیق نه کېده. الله په دې مبارکه میاشت کې هم تا ته دا توفیق نه کېده چې ته الله تبارک وتعالی ته لاسونه لپې کې مغفرت وغواړې. یو وار خو ټوله شپه تېره کړي. اوس خو الحمدلله معاشره ډېره سمې سوې ده. الله دې دې علماو ته جزای خیر ورکړي. ډېر زیات الحمدلله اصلاح راغلی، خو لږ لږ پاتې. بیا چې سهار دا کسان چې شپه یې وهلې وي بیا بیده سي، 1 بجه 2 بجې راکشي، بیا ولاړ سي بازار ته چې کله دی روان سي هلته یو سودا راوړي، د دغه سودا احسان دی پر خپله بیبي او کورنۍ باندې چې پر مور یې مچ دا شی مې درته راوړي، دا ګران و، دا دونې و، دا دونې. بیا چې کله انسان دی کل بني آدم خطا، هر د آدم زوی څخه خطا کیږي. دا انسان عاجز دی، د یو ښځې څخه د یو میرمنې څخه سالن یا کتغ خراب شوی دی، یا سوځلی دی، یا یې مالګه ډېره سوې ده، یا یې مساله ډېره سوې ده، یا یې اوبه زیاتې سوي دي. بیا خو نو د کور څو سترګې ناستې، سترګې پر راوکاږي، پلیټ ورته کش کړي په دا سر باندې، د خدای ته نه بیریږي. نبي علیه الصلاة والسلام د حجة الوداع پر موقع باندې وصیت کوي چې د خدایه وبېرېږئ د ښځو په حق کې. اتقوا الله فی النساء، د ښځو په حق کې د خدایه وبېرېږئ. نو زما او ستا د روژه مات په مبارک اوقات کې چې نبي علیه الصلاة والسلام وایي د روژاتي دعا الله نه ردوي، زما او ستا د ښځو سره په دې اوقات کې څه حالت شروع، څه چلن مو یې، څه مو ګزاره یې، څه رقم حالات مو یې. بجای د دې چې ته د دې سره لاس یوسې،
کار ورسره وکړې سلاد تټ جوړ کړه یو کتغ سالم ته پوخ کړه یو کار تور سره وکړه ماشومان تور کنټرول کړه هغه خو نه ماشومان هم پر دې غریبي راجمع وي ژړا وي هم په پسې هلته په سرور کې هم ولاړې هلته سالن پخې هلته یې چای پرېږي هلته یې بل کار وي دلته لمونځ پر وخت باندې نه وي د کور د سورسترګې د وجې څخه په مبارکه روژه کې د دې وخت پر وخت باندې دې خوارکۍ لمونځ نه دی کړی مه کوئ عزیزانو الله مو تباه کوي داسې به خدای نه خسته وخت راسي دا ټول ماشومان به پر تا ژاړي دا ښځه به دې مړه سي د هغې به عیالته پسې دغه ماشومان ښځه به ټول ولاړ سي یا به د ښځه ولاړ سي د ماشومان به بیا به تا ته د دې قدر معلوم سي د خدای دپاره د روژه مات کارونه وختي خلاص کړه تی ورسره وکړه څه کېږي نبي علیه الصلات وسلام څخه ته ډېر ښه یې علیاذ بالله نبي علیه الصلات وسلام د کور په کارو کې د خپلو بیبیګانو سره مرسته کول اوبه یې ورته راوړلې دا سنت دی هغه سنت پر ځای کړه کار ورسره وکړه سرخان هوار کړه ورته ووایه چې راسئ دعا یې وکړي دغه بیبي چې لاس پورته کړي کومه دعا کوي اول ستا په حق کې کوي خاونده دغه مورکۍ چې تا د روژه مات په وخت کې زیرول که دا دعا ته فارغه سي چې دغه خپل عاجزه لاسونه خدای ته پورته کړي دا چاته دعا کوي اول د خپل اولاد په باره کې دعا کوي ګورئ مه کوئ داسې الله درسره ناراضه کېږي الله تبارک وتعالی مو ذلیله کوي داسې وخت به راسي چې نه به دې په کور کې د مور غږ وي او نه د بیبي غږ وي بیا به دا کور تا ته زندان معلومېږي دا به یو محبس تا ته معلومېږي یو جیل به درته معلومېږي دا مبارک وخت دی دا ښځې ته موقع ورکړه دا هم دعا وغواړي الله سره دا هم د الله تبارک وتعالی سره استغفار وغواړي خو دا هم انسانه ده بالغه ده عاقله ده مکلفه ده د دې څه به خطاوې سوي دا هم په دا روژه کې حق لري چې د الله تبارک وتعالی ته لاسونه پورته کړي او د خپلو ګناهو بخښنه وغواړي لیکن ستا د وجه نه ده خلاصه دغه مبارک وخت دی تا پر سرو اوښکو بدل کړی دا د دعا وخت دا الله ته خپل مظلوم اوښکې تویوي که د خولې نه وباسي څه دغه د دې اوښکې د دې مظلومیت شاهدي ورکوي بیا به دې حال هم ګورې ته روژه مات کوې ته ګولې وهې هغه په سرو اوښکو باندې ناسته په کاسو یې هم ولې په پلیټو باندې هم ولې ښکنځل هم ورته کوې په دغه مبارک وخت کې مور و پلار و قریبان ټول په ښکنځلو کې په لاس ورکوي ته یې څوک د ستا مینځه د تا کور ته راوستلی د ستا مزدوره ده چې تا راوستلی ده دا اجتماعي د نکاح ژوند دی په دې کې دواړه مکلف دي چې یو بل ته عون او کومک سره ورکړي مدد سره وکړي د خوشحالۍ ژوند سره تیر کړي د راحت او د سکون ژوند تیر کړي بیا به دا زندگی او دا کور دا ماشومان دا ټوله د راحت او د سکون زندگی کوي که تا چلن دا رقم کوي چې دا دې د ځان مزدوره بلل دا دې مینځه بلل بیا په دې کور کې چلن نه کېږي لهذا عزیزانو دا ډېر مبارک وخت دی بل روایت کې راځي ثلاث حق علی الله درې کسان دا رقم دي چې الله پر خپل ځان باندې دا لازمه کړې ده چې د دې دعا به قبلوي یو په حال کې روژاتي هم دی د روژه مات په وخت کې چې دعا کوي په دې وخت کې د خپل مغفرت خواست وکړه چې الله 11 میاشتې مې ستا نافرماني وکړه داسې کارونه به مې کړي چې ته په ناراضه کېږې د سنت خلاف کار مې کړی دی د شریعت خلاف کار مې کړی دی الا زه عاجزه الا ما وبخښه الا ما وبخښه اوښکې تویې کړه بیا به الله تبارک وتعالی په دغه مبارک اوقات کې ستا مغفرت هم کوي دغه روژه مات به ته کوې په داسې حالت کې الله به ستا ګناهونه هم معاف کوي دا روژه مات به ته کوې په داسې حال کې ستا د بیبي ستا د کور هغه ښځینه مخلوق چې هغه هم په دې سرخان باندې د روژه مات په وخت کې الله ته خواستونه کړي دي هغوی به هم الله بخښلي څومره ښه خوند به وکړي دا د غیرت ژوند نه دی چې ته په کور کې سرې سترګې راوکاږه پر ښځو باندې چپ و رپ وایه دا غیرت نه دی د دې بې غیرتیا سته نه د دې بې غیرته خلک سته نه چې پر بیابان باندې چاته خوله نسي وازولی او ټول غیرت په کور کې پر د عاجز مخلوق سب کړی مه کوئ عزت دا د الله مخلوق دی نبي علیه الصلات وسلام وایي د خدای تبارک وتعالی څخه وبېرېږه د دې ښځې په باره کې د دې سره بد چلن مه کوه لهذا دا مبارک اوقات دی په دې کې موږ باید خدای ته خواست وکړو چې کم حاجت لري الله ته پیش کړه الله یې درکړي چې څه غواړې الله یې درکړي که اولاد نه لرې د اولاد خواست وکړه که رزق نه لرې د رزق خواست وکړه که قرضدار یې د قرض څخه د خلاصون خواست وکړه او که ګناه مې دې کړي د ګناه د مغفرت خواست وکړه الله به یې درکړي الله به دې ټول مشکلات حل کړي